السلام علیکم دوستانو شیردل تخنیکی معلوماتی چینل ته ښه راغلاست. الله تعالی دې وکړي د صحت او عافیت جامه زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع د الټیف اف سولر انورټر پر رابطه چې عبارت دي دوستانو د اپګریډ انګریډ او هایبریډ سولر پاور سیستمونو څخه او د دې درې واړو ترمنځ مهم فرقونه څه دي او دا درې واړه سولر پاور سیستمونه د کوم فعالیتونو لپاره نصب او کنیکشن کیږي. نو دوستانو راځو ټاپک او موضوع ته. نو دوستانو اول راځو اپګریډ سولر پاور سیستم مهم معلومات اپګریډ سولر پاور سیستم عبارت د هغه پاور سولر سیستم څخه دی چې په دې کې دوستانو دا برېښنا یعنی دولتي برېښنا په دې کې موجود نه وي او دا یوازې دوستانو د ورځې پر مهال باندې کار او فعالیت اجرا کوي د سولر پینلو څخه او د سولر پینلو DC وولټ دوستانو د اپګریډ انورټر په واسطه باندې د AC ته بدلوي او بیا د ورځې پر مهال باندې مونږ هر قسم AC برېښنايي الکتریکل اپلاینس هغه برقي وسایل چې په 220 وولټ AC باندې اپلای کیږي د ورځې پر مهال باندې دوستانو په دې اپګریډ سولر انورټر باندې چلو او د شپې پر مهال باندې دوستانو مونږ د دې څخه استفاده نشو کولای. خو دوستانو کچېرې زموږ سره بټرۍ موجود وي نو مونږ کولای شو د ورځې پر مهال باندې د اپګریډ سولر انورټر څخه دوستانو مصرف هم وچلو او په دې باندې بټرۍ هم چارج کو نو مونږ کولای شو دوستانو د دغه چارج شوی بټرۍ څخه د شپې پر مهال باندې استفاده وکړو یعنی د دغه د بټرۍ DC وولټ دا د شپې پر مهال باندې د دې اپګریډ انورټر په واسطه باندې دا کنورټ کو AC وولټ او د دې څخه په نورمال ډول باندې استفاده وکړو. نو دوستانو د ډول سولر پاور سیستم ته اپګریډ سولر پاور سیستم ویل کیږي. دوهم راځو انګریډ سولر پاور سیستم ته. دا هغه سولر پاور سیستم دی چې د سولر پینلو او ګریډ څخه کې استفاده کیږي یعنی دوستانو د سولر پینلو او د واپډا برېښنا یعنی دولتي برېښنا نه کې استفاده کیږي او دوستانو د دې سولر پاور سیستم د نصبولو په واسطه باندې مونږ کولای شو د ورځې پر مهال باندې د سولر پینلو څخه استفاده وکړو او د شپې پر مهال باندې مونږ د واپډا یعنی دولتي برېښنا څخه استفاده وکړو. په انګریډ سولر پاور سیستم کې شرط دا دی دوستانو چې د واپډا برېښنا با 4 ساعته موجوده وي. کچېرې دوستانو د واپډا برېښنا د ورځې یا د شپې پر مهال باندې موجود نه وي نو زمونږ سولر پینل هم کار او فعالیت نه اجرا کوي. نو دوستانو مونږ بیا نشو کولای کدا ورځ یا شپه وي د دې څخه استفاده وکړو. نو په دې کې مهم شرط دا دی دوستانو چې 4 ساعته به د واپډا برېښنا یعنی دولتي برېښنا موجوده وي نو مونږ بیا کولای شو د ورځې او هم د شپې پر مهال باندې د دې څخه استفاده وکړو. د ورځې د سولر پینل څخه استفاده وکړو د شپې پر مهال باندې د واپډا یعنی دولتي برېښنا څخه استفاده وکړو او کله چې زمونږ انرژي د انګریډ سولر پاور سیستم دا زیاته وي نو مونږ د نیټ میټر په واسطه باندې کولای شو خپل انرژي واپډا یعنی دولتي برېښنا ته سپلای کو. نو دوستانو د ډول سولر پاور سیستم ته انګریډ سولر پاور سیستم ویل کیږي. دریم راځو هایبریډ سولر پاور سیستم ته. د سیستم ته دوستانو دورګه سولر سیستم ویل کیږي چې په دې کې دوستانو د دوه منبعونو پکې کار او فعالیت اجرا کیږي. دوستانو په دې کې دولتي برېښنا سولر پینل او ورسره بټرۍ درې واړه منبع موجود وي. د دې سیستم د کار او فعالیت سیستم داسې دی دوستانو چې د ورځې پر مهال باندې د سولر پینل څخه استفاده کیږي یعنی په دې باندې لوډ چلول کیږي او هم په دې سولر پینل باندې بټرۍ چارج کیږي. کله چې دوستانو شپه شي نو د شپې پر مهال باندې په اتومات ډول باندې د بټرۍ څخه لوډ چلیږي. کله چې بټرۍ 50% دا ډون شي نو د دې نه وروسته دوستانو د واپډا برخ چې دولتي برېښنا دا ان کیږي او په دې باندې دوستانو بیا لوډ هم چلیږي او دا بټرۍ هم چارج کوي. کله چې ورځ شي او غرمه راوخیږي نو په اتومات ډول باندې دوباره بیا په سولر پینلو باندې لوډ واچول شي او سولر پینل بټرۍ هم چارج کوي. نو دا سیستم دوستانو ډیلی روان وي په ریګولر توګه باندې یعنی په دوامدار توګه باندې. کله دوستانو سولر پینل بیټری چارجوي او کله دوستانو سولر پینل لوډ هم ورکوي. نو کله دوستانو بیا واپډا چې دا بټرۍ هم چارج کوي او کله لوډ هم ورکوي او کله دوستانو لوډ په بټرۍ باندې وي. نو په دې طریقې سره دوستانو هایبریډ سولر پاور سیستم چې دا کار او فعالیت اجرا کوي. نو د ډول سولر پاور سیستم ته هایبریډ سولر پاور سیستم ویل کیږي. نو دوستانو که تاسو غواړئ د دې درې واړو سیستمونو څخه یو سیستم چې د خپل
خپل کور لپاره انسټال کړئ نو تاسو د هایبریډ سولر پاور سیستم د خپل کورونو لپاره انتخاب کړئ ترڅو د ورځې او د شپې پر مهال باندې په نورمال ډول باندې د دې څخه استفاده وکړئ. نو دوستانو دا وا زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع چې د اپګریډ آن ګریډ او هایبریډ سولر پاور سیستمونو پر رابطه باندې وا. دوستانو که غواړئ بر تخنیک څخه ځانونه برخمن کړئ او خپل هر قسم برقي وسایل په خپل کورونو کې ترمیم او جوړ کړئ نو دوستانو که تر اوسه پورې مو زما چینل نوی سبسکرایب کړئ نو مهرباني وکړئ زما چینل سره سبسکرایب کړئ او که دا ویډیو مو خوښه شوي در سره لایک او شیر کړئ د خپلو ملګرو سره ترڅو خیر او پیدا ټولو ته ورسیږي. دوستانو ستاسې د توجه او لیدو څخه یو نړۍ مننه. السلام علیکم.